بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، زده کوونکو، د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مخکې مې تاسو سره وعده کړې وه دا چې موږ په یوټیوب کې چینل لرو د عربي ژبې د زده کړې، او هلته موږ العربیة بین یدیک کتاب لولو. موږ وعده کړې وه چې د افغانستان منهج د مکاتبو، البته د ښوونځیو، او یا هم هغه کوم تعلیمي نصاب چې دی چې د اووم صنف نه شروع کیږي هغه به هم تدریسوو او همداسې به دوام لري. اووم صنف، ورپسې اتم صنف، ورپسې نهم صنف، لسم، یولسم او تر 12 صنف کتابونه به انشاءالله همداسې لولو. اول لږ لږ لولو، ټول تمرینات حلوو او بیا همداسې ورډېرېږو پسې. دغه لړۍ به د زده کوونکو لپاره او هم ښوونکي، که چیرته هغه ښوونکي چې د عربي ژبې زده کړې تخصصي نه وي کړي، انشاءالله ټول ښوونکي تکړه دي، خو دا ستونزه لږ پراخه ده. که چیرته داسې ښوونکي وي چې هغوی تخصصي نه وي او ستونزو سره مخ وي، نو هغوی هم کولی شي له دې کتاب څخه او د دې ویډیوګانو څخه برخمن شي. نو پیل کوو. د کتاب نوم دی قراءة اللغة العربية، لوست د عربي ژبې، للصف السابع د اووم صنف، المدارس العامة، عامة ښوونځیو لپاره، مکاتبو لپاره، مکتبونو لپاره، مدرسه ښوونځی، مکتب، مدارس ښوونځي، مکتبونه. راځو د ملي سرود نه وروسته پکې بسم الله الرحمن الرحیم وزارت معارف دی موږ سره، د اووم صنف کتاب دی. ډایرکټ د فهرست او موضوعاتو او پایلیک او د وزیر صاحب د هغه ټولو موضوعاتو نه تیریږو او ډایرکټ پیل کوو. الدرس الاول، لومړی درس. زه په اوایلو کې درس ډېر سست او په کلاره وایم تر څو ټولو ته د پوهې لپاره زمینه برابروي. لږ به یې غټ کړو. لومړی درس یا الدرس الاول، اقرأ ولوله. اقرأ ولوله. د کله چې زموږ مقابل کې یو کس وي هغه ته وایو اقرأ ولوله. مدرسة، ښوونځی. ښوونځی یعنې د ښوونې ځای. مدرسة درس او مدرسه د درس ویلو ځای. مدرسة ښوونځی یعنې د ښوونې ځای. مدرسة ښوونځی. اوس ورته مکتب هم وایو. صف، صنف. صف لاین ته هم وایو، کله چې داسې اوږد لاین وي هغې ته هم وایو، خو دلته موږ صف څه ته وایو؟ وبخئ، صنف. کتاب، کتاب. قلم، قلم. البته پنسل ته موږ قلم نه وایو، پنسل ته قلم الرصاص وایو بیا، خو قلم، قلم. کرسی، چوکۍ. مکتب، میز. باب، دروازه. مفتاح، چابی، کلی. نافذة، کړکۍ. ګورئ شیشې ته نه وایي، شیشې ته عربي کې زجاج هم وایو، خو نافذة څه ته وایي؟ کړکۍ. کوټه کې چې عموما داسې یو خالي ځای چا پرېښی وي او داسې یو دروازه مروازه یې وړه ورته راګولي، شیشې هم پکې لګولې وي، هوا او رڼا ترېنه وځي، هغې ته موږ څه وایو؟ کړکۍ. نافذة. په ډېرې بښنې سره که چېرته دغه درسونه لویان هم ګوري، زه ډېر تفصیلي بعضې درسونه معنا کوم، هغه د دې لپاره چې اووم صنف کې عموما نوي زده کوونکي وي، نو ښایي چې دغه نوي زده کوونکي د بعضې اصطلاحاتو سره اشنا نه وي. نو زما هڅه دا ده چې درس په داسې بڼه وړاندې کړم چې ماشومان او لویان ټول ترې استفاده وکړی شي. مسطرة، خطکش. دا وه اوله صفحه موږ سره. نو انشاءالله نن اول درس ټول لولو. حقیبة، بکسه.
مهمه نه ده چې د ښځو بکسه ده، د نارینهو بکسه ده، د غاړې بکسه ده، د کتابو بکسه ده، خو حقیبة بکسه، سبورة تخته، کراسة کتابچه، ممسحة تخته پاک. ممسحه اصلا پاک ته وایي، پاک هر شی چې پاکوي، خو دلته دا چې رسم دی موږ سره تخته پاک نو وایو ممسحة تخته پاک. یوه نقطه ډیره اړینه د یادولو وړ بولم دلته، کیدای شي دلته څوک وایي دا څنګه حقیبتون سبورتون د آخر کې تون 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 دی. کیدای شي یو وخت راشي چې د زده کوونکی وي الحقیبتون، السبورتون، الکراستون. دا غلط دی. ګورئ ورونو او خویندو، دا تنوین دی. موږ په عربي کې دا تون، سبورتون، کتابون، دا عربي کې تنوین دی او الف لام. دا په یاد ولرئ، دا قاعده ده چې الف لام او تنوین کله هم په یو اسم کې نه یوځای کیږي. یو اسم به یا الف لام لري یا به په آخر کې تنوین لري. مثلا کوي حقیبتون یا به تنوین لري او که الف لام ورسره راشي الحقیبتو، بیا نو تنوین نه راځي. نو قاعده څه ده؟ قاعده موږ سره دا ده چې یا به الف لام راځي یا به تنوین راځي. دا چې تنوین څه ګټه لري، الف لام څه ګټه لري، دا انشاءالله وروسته درس دی. که اوس ټول واضحه کړو، د دې کتاب اوله ورځ ده، اول درس دی، نو ستونزمن به شي. خو قاعده داسې واخلئ چې الف لام کله هم اسم سره راشي نو تنوین به نه وي، او کله چې تنوین راشي بیا به څه وي؟ الف لام نه وي. نو حقیبة بکسه، سبورة تخته. عموما توره تخته نه وي، تباشیر باندې چې خط لیکي انشاءالله طباشیر به هم وروسته راځي وغیره. کراسة کتابچه، ممسحة تخته پاک، تلمیذ زده کوونکی چې مذکر وي، تلمیذة زده کوونکي چې ښځینه وي، چې هلک وي او زده کوونکی وي، تلمیذ، او چې جنۍ وي او زده کوونکي وي تلمیذة. دا و لومړی درس. اوس یې راځو تدریباتو ته. التدریبات یعنی تمرینونه. تدریب په پښتو کې تمرین دی او تمرین خپله لغوي معنی ورزش دی. نو موږ ورته تمرین وایو، ورزش هم ورته ویلی شو، خو عموما موږ ذهنیت داسې اخیستی دی چې تمرین دې ته وایو او ورزش بیا څه ته وایو؟ ورزش بیا هغه ته وایو چې کله یې موږ په فزیکي بڼه کوو. نو التدريب الأول كي صل كل اسم بصورة مناسبة كما في المثال. مثال شدي سبورة تخته، خطي ورته کش کړی دی. دلته اوس وګورئ کرسي، لږ به دا وډوکی کو چې ټوله صفحه پکې راشي. شپږ اول ته به لاړ شو کرسي. دلته وګورئ، دلته به خط تاسې کش کړی وي انشاءالله. که نه مو وي کش کړی او غواړئ چې زده یې کوئ، نو دې لپاره تاسې دلته داسې وکئ، ویډیو سټاپ کئ، دا حل کئ. که کتاب در سره نه وي همدلته داسې خطونه کش کئ لکه داسې. تاسې کله خپل خطونه کش کړل بیرته ویډیو پلی کئ او تاسې وګورئ چې تاسې صحیح حل کړی که نه. زه همداسې خط کش کوم. کرسیون چوکۍ، دا ده نو خط به داسې کش کړو. مکتب میز، دا دی. ممسحة پنسل پاک، دا دی. تلمیذ، دا. باب دروازه. نافذة کړکۍ. دا و لومړی تمرین. راځو انتقالی ګو بل تمرین ګورو. التدريب الثاني. التدريب الثاني یا دویم تمرین. دې ته ورزش یا تمرین ځکه وایي چې عموما دلته موږ یو حرکت کوو، یو فزیکي څه رامنځته کېږي، فکر کوو دا به څنګه شي، هغه به څنګه شي. او په درس کې خو عموما بس استاد لګیا وي او موږ یې اورو، نو ځکه دا تمرین دی. اکتب الاسم
امام كل صورة كما في المثال. نوم ولیکئ د هر تصویر د هر عکس مخې ته، الصوره عکس ته وایي که نه. عموما دغه جمله چې هر تمرین کې راځي تاسې پرې سر مه خوږوئ، ځکه دا پوره جمله ده او موږ او تاسې فی الحال صرف په کلماتو او یو څو نومونو کې یو. د دې نوم شی دی مفتاح. عین شی به دلته مو کوئ، ویډیو به سټاپ کوئ، دا به حل کوئ. کله چې حل شو نو بیا به مخکې ولاړ شئ. مکتب میز، قلم یا القلم، مسطرة، كتاب، تلميذة، الواجب المنزلي. المنزل کور، المنزلي کورنۍ، الواجب خو پیژنئ دنده. الواجب المنزلي کورنۍ دنده ستاسې دا ده. اکتب الدرس الاول في کراستک، په خپله کتابچه کې اول درس ولیکئ. نو دا و لومړی درس د اووم صنف کتاب دی. لومړی درس مو وویلې، بل درس په انشاءالله په راتلونکي درس کې لولو، دویم درس. نو تر راتلونکي درس پورې ما زه اصغر صلاح په لوی رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البته یوه خبره د یادولو وړ بولم، د دې لپاره که غواړئ تاسې عربي ژبه زده کئ نو موږ یو بل کتاب هم لرو، العربیة بین یدیک، په همدې یوټیوب چینل کې دی. تاسې یوټیوب چینل سبسکرایب کئ تر څو تاسې ته هره ورځ نوې ویډیو ورسیږي. او په یوټیوب چینل کې موږ تاسې ډایرکټ چې زما چینل خلاص کئ، د اصغر صلاح په نوم چینل دی، په انګلیش کې او پښتو کې کلمات لیکلی شئ، په یوټیوب کې سرچ کولی شئ. کله چې پاڼې ته راشئ په پاڼه کې به تاسې ویډیوز وګورئ، پلیلیست ته به لاړ شئ. په پلیلیست کې دوه قسمه فولډرې دي، یو العربیة بین یدیک بیل کتاب دی چې اولني درسونه یې شروع دي، تر 40 پورې درس شروع دی. او بل فولډر به وي د اووم صنف نصاب، تعلیمي نصاب، البته د اووم صنف د عربي ژبې کتاب. هلته چې تاسې دا د اووم صنف کتاب خلاص کړئ، هلته به درسونه انشاءالله په منظم ډول که هره ورځ نه وي یو ورځ پس به اپډیټ کیږي. مننه او درنښت.